ټاکل شوې د 2025 کال د فبرवरी په میاشت کې دا ځل چمپیون ټرافي چې د آی سی سی له لوري یو ستر ایونټ بلل کیږي د پاکستان په کوربتوب ترسره شي. د دغه ستر ایونټ لپاره 8 غوره لوبډلې په 2 ګروپونو سره ویشل شوي دي چې یو له بل سره به مخامخ کیږي. په ای ګروپ کې هندوستان، پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش او بل خوا په بی ګروپ کې افغانستان، استرالیا، سعودي افریقا او انګلند شتون لري. دغه ټرافي هم خاص د 2040 نړیوال جام د 8 غوره لوبډلو په شان په یو ښکلي فارمټ کې ترسره کیږي چې هر لوبډله باید په خپل ګروپ کې 2 لوبې په ښه رن ریټ وګټي ترڅو سیمې فاینل ته کوالیفای شي. د یادولو وړ ده چې چمپیون ټرافي له نړیوال جامونو وروسته د آی سی سی له لوري تر ټولو ستر ایونټ یا ټورنمنټ بلل کیږي. افغانستان به دا ځل په یو قوي مورال او پوره چمتووالي سره د خپلو سیالانو په وړاندې مخامخ کیږي ځکه چې په تیر نړیوال جام کې افغان لوبډلې د نیوزیلند او استرالیا په شان ستر ټیمونه مات کړل او د دوی په وړاندې لوبېدل به کومه نایابه او ناڅاپه خبر نه وي. د یادولو وړ ده چې هره لوبډله به د نوموړي جام د شروع کېدو څخه مخکې 2 وارم اپ یا تمریناتي لوبې هم ولري.